بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. پرون مونږه یو وړوکی غونتی ولاګ کړی و چې تاسو زمانه پیله تپوس کړو چې دا به مونږ په انګلیش کې څنګه وایو چې زه د چا نه پوزې له راغلی یم یا د یو څیز نه پوزې له راغلی یم. نو دا خو ما تاسو ته پرون ویلي و چې د هغې لپاره راځي I have had it up to here، یعنی زه پوزې له راغلی یم، د دې ځای پورې راغلی یم. صحیح ده. او یا که څوک تاسو سره مخامخ نه وي نو تاسو ورته بیا ویلی شئ چې I have had it with the rain، یعنی زه د باران نه پوزې له راغلی یم. I have had it with him، زه د هغه نه پوزې له راغلی یم. نو دا خو موږ پرون کړي وو. نو وروسته بیا زما ذهن ته یو بل ټکی هم راغی او هغه دی فیډ اپ. فیډ اپ هم تاسو استعمالولی شئ د هغه سچویشن دپاره چې کله تاسو د یو څیز نه مکمل تنګ یئ یا د چا نه تنګ یئ یا د خپل کار نه تنګ یئ، د هر یو څیز نه چې تاسو تنګ یئ تاسو د هغې لپاره فیډ اپ هم استعمالولی شئ. دواړه صحیح دي. صحیح ده. I have had it هم صحیح دی او فیډ اپ هم صحیح دی. خو فیډ اپ لږ آسان دی او په پاکستان کې، په افغانستان کې او په انډیا کې دا اسې هم عام طور ډېر استعمالیږي، بلکې تاسو به خوا او شا کې هم خلک وینئ، په پښتو کې هم خلک وایي زه د ده نه ډېر زیات فیډ اپ یم. خو اصل کې خو دا د انګلیش ټکی دی که نه چې زه د ده نه ډېر زیات تنګ یم، هغې لپاره فیډ اپ هم راځي. خو دلته کې زه یوه خبره صرف تاسو ته کول غواړم چې کوم دا فیډ اپ دی د دې سره به همیشه یا with راځي او یا به ورسره off راځي. I am fed up with him او یا I am fed up of him. صحیح ده. I am fed up with the rain، زه د باران نه تنګ یم. I am fed up of the rain، او د دې مطلب هم دی زه د باران نه تنګ یم. یا I am fed up with this traffic، زه د دې ټرافیک نه تنګ یم. I am fed up of this traffic، زه د دې ټرافیک نه تنګ یم. نو دغه شانتي یا به fed up with استعمالوئ او یا به fed up of استعمالوئ. دواړه صحیح دي. په دې دواړو کې صرف فرق دا دی چې دا کم fed up with دی نو دا زیات تر استعمالیږي په انګلینډ کې او په امریکا په دواړو کې استعمالیږي. fed up with او دا زیات تر خلک دا وایي چې دا زیات تر فارمل دی. فارمل هغه قسم خبرو ته ویل کېږي په کومو کې چې اخلاقي او ادبي پکې یا زیات تر سرکاري ژبه وي یا دفتري ژبه وي نو هغې ته ویل کېږي فارمل. او یو یې انفارمل. انفارمل هغې ته ویل کېږي کوم چې د لارو کوڅو ژبه یي، سټریټ لینګویج ورته هم ویل کېږي. نو په هغې کې داسې زیات تر ادب او احترام خو پکې نه وي که نه. خلک چې ملګري د یو بل سره هم عمر وي نو هغه خو د یو بل سره ډایرکټ خبره کوي، په هغې کې دومره ډېره جی جان پکې نه وي نو هغې ته ویل کېږي انفارمل. نو دا کم فیډ اپ آف چې دی دا اصل کې دی انفارمل. نو دواړه تاسو ویلی شئ I am fed up with this work، زه د دې کار نه تنګ یم، د دې نه فیډ اپ یم، یعنی فول شوی یم، نور نشم کولی دا کار. او یا تاسو ویلی شئ چې I am fed up of this work. صحیح ده. نو دواړه استعمالیږي. خو په امریکا کې، په یو اس ای کې هغوی فیډ اپ آف بالکل نه استعمالوي. د هغوی دا خیال دی چې فیډ اپ آف بالکل غلط دی. صرف فیډ اپ ود هغوی مني، هغه هغوی ته اکسپټیبل دی، او فیډ اپ آف هغوی نه مني. صحیح ده. نو کله چې تاسو دا فرض که په یو غټه فقره کې استعمالوئ نو تاسو داسې ویلی شئ چې فرض که یو کس کار ته همیشه لیټ راځي او باس د هغه نه تنګي او هغه د کار نه لرې کړي، او بیا څوک د هغه باس نه تپوس کړي چې تا دا پلانکې کس تا ولې د کار نه لرې کو، نو هغه باس هغه ته ویلی شي چې he used to come late to work every day، هغه به روزانه کار ته لیټ راتلو، ناوخته به راتلو کار ته. he used to come late to work every day and I was fed up with his excuses، او زه د هغه د بانو نه تنګ وم. یعنی کله چې به هم لیټ راتلو نو روزانه به یې څه نه څه بانه جوړه کړې وه. په پاکستان کې هم دا خلک ډېر زیات کوي، روزانه به لیټ راځي او هره ورځ به یې نوې بانه وي. نن چې کوم دی گاډی نه و راغلی، نن په لاره ټرافیک ډېر زیات و، نن زه په کور کې ما دا کار کوو، نو ځان له به یې څه نه څه بانه کتلي. نو هغې ته ویلې کېږي ایکسکیوزز. ایکسکیوزز ویلې کېږي بهانو ته. سو he used to come late to work every day، هغه به روزانه کار ته ناوخت راتلو. and I was fed up with his excuses، او زه د هغه د روزانه بانو نه تنګ شوی وم، د هغې نه تنګ راغلی وم. so I fired him، نو ما هغه د کار نه وباسو. د هغې دپاره څه راځي I fired him. fired راځي د کار نه د ویستلو دپاره. څوک چې تا د کار نه په زوره باندې وباسي د هغې لپاره راځي fired. I fired him، نو هغه ما د کار نه وباسو. که څوک په خپله باندې کار پرېږدي نو هغه ویلی شي چې I resigned، ما استعفا ورکړله. صحیح ده. یا I quitted my job willingly، ما په خپله خوښه باندې جاب پرېښی. صحیح ده. quitted راځي quit ویلې کېږي یو کار ختمولو ته، کار بس کولو ته، هغې دپاره راځي quit، یعنی چې زه نور کار نه کوم. صحیح ده. so I quitted دا بیا past tense شي. I quitted my job willingly. willingly ویلې کېږي یعنی په خپله خوښه باندې.
نو د هغې لپاره بیا دا ټکي استعمالولی شئ. او یا تاسو په خپله خوښه باندې جاب پرېښودل غواړئ نو بیا ته ویلی شئ چې I want to quit my job willingly. زه په خپله خوښه باندې جاب پرېښودل غواړم، دلته کې جاب نور کول نه غواړم. د هغې لپاره بیا راځي I want to quit my job willingly. نن تاسو دا زده کړل چې I've had it او I'm fed up. دا دواړه ټکي صحیح دي. I am fed up with او I am fed up of دواړه صحیح دي، خو بهتره دا ده چې خلک همیشه دا استعمال کړي چې I am fed up with. صحیح ده؟ انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به د یو بل ټاپک سره حاضرېږو. تر هغې پورې ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.